السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو امید کوم چې خبرې روغ جوړ به رونو دا په سایډ باندې به تاسو ته دا ویډیو ښکاري دا څه هلکان دي چې دا مشر چې دی د ډېره زیاته بېعزتي کوي نننۍ ویډیو زموږ هم په دې باندې ده نو رونو دا ویډیو وګورئ هغې نه پس زه خپل کمنټس هم در کوم او تاسو په خپل کمنټس هم راکوئ چې آیا په معاشره کې داسې قسم حرکات کیږي دا به څنګه ختمولی کیږي نو رونو راځئ دغه ویډیو چې ده تاسو هم وګورئ او زه هم ګورم هغې نه پس زه خپل کمنټس هم راکوم او تاسو په خپل کمنټس ضرور راکوئ Tilla katang waya. Tilla titang. Tilla titang. Bukan Bukan dah. dah. Utuh saya. Zura. Lek papa zura. Utuh kega. Utuh kega. Ijadat de. इजाजत है फूकुम ना खुदाई Bismillah kam. बिस्मिल्लाह का Kapur ka. إذا كنت صرفت حماتنا متكولوا رونو تاسو دا ویډیو کتلی ډېر د افسوس خبره ده چې یاره په معاشره کې د مشرانو سره داسې قسم حرکات کیږي والله چې کله هم سړی داسې قسم ویډیو وګوري د سړي مزغو کې ډېر زیات خبرې د دې خلکو په باره کې راشي چې آیا دا څه قسمه انسانان دي او دغسې د دې مشرانو بېعزتي کوي هغه ویډیو بیا په سوشل میډیا باندې شیر کوي نو زما خپل ځانې هم زړه نه غواړي چې یاره داسې یو ویډیو زه په خپل چینل باندې شیر کړم خو لیکن په معاشره کې دا غلطیانې پرتې دي د دې غلطیانو خلاف اواز اوچتول پکار دي څنګه چې دغه خلک په سوشل میډیا باندې دغه ویډیو شیر کوي او دغسې ظلم کوي دغسې زیاتې کوي دغسې مشرانو پسې مذاق کوي او هغه ویډیو بیا چې دی په سوشل میډیا باندې شیر کوي نو پکار ده چې هغوی دغه ویډیو شیر کړي چې بیا موږ پې هم خپل له طرف نه څه نه څه بحث وکړو چې آیا دا غلطیانې په معاشره کې ولې کېږي ډېر وروڼه ما ته هم بیا هغې نه پس په انباکس کې دا میسج کوي چې یاره دغه ویډیو ته وایي چې یاره په سوشل میډیا باندې شیر کوي دا غلط کار کېږي آیا تا هم دا په سوشل میډیا باندې شیر کړه دا غلطي خو تا هم وکړه خو لیکن د دغې غلطۍ ښکاره کول چې د معاشرې ته دا د هر وګړي فرض دی چې یاره دغه غلطیانې معاشرې ته ښکاره کړي نو رونو د دغې رونو ته به ووایم کوم رونو چې د دغې مشر پسې مذاق کوي چې ستاسو به خپل هم مشران وي تاسو هغوی پسې برداشت کولی شئ چې یاره د هغوی دغسې څوک بېعزتي وکړي چې تاسو نشئ برداشت کولی نو تاسو ته پکار ده چې یاره د هېڅ چا د مشر هم دغسې بېعزتي نه کوئ او بله یو اهمه خبره دا ده چې یاره کله هم تاسو دغسې د یو مشر په بېعزتۍ پسې لګئ او بد رد ویلو پسې لګئ په خپله باندې سوچ وکړئ که سبا تاسو دغسې مشران یې او کشران بیا ستاسو دغسې بېعزتي کوي نو آیا ستاسو به په خپل زړه کې څه وایئ نبي علیه صلات وسلام وایي چې یاره څوک د مشرانو عزت نه کوي د کشرانو شفقت نه کوي او د علما کرامو قدر نه کوي نو هغه زما د امت نه دي نو چې دې وخت کې نبي علیه صلات وسلام د امت نه څوک نشي نو آخر هغه به د کوم امت نه کېږي نو رونو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې یاره داسې قسم ویډیوګانې داسې قسم ظلم زیاتي داسې قسم په مشرانو پسې مذاق هېڅکله هم مه کوئ ځکه چې دغې چې که ستاسو د مشرانو سره وشي نو تاسو به والله په هغې باندې خفقان کوئ چې خفقان کوئ نو دغه خپل دغې ګریوان کې په خپله باندې سین کوئ چې یاره د بل له مشر دغسې بېعزتي مه کوئ نو بس رونو اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان